د کلام د لپاره بلنه ورکوم د اواز ملکن غړي محمود احساس صاحب ته چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی محمود احساس صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول نه مخکې میلمنو ته هرکلی او په خیر راغلی. زه نه مخکې یو دوه درې شعر عرض کوم چې مختصر شانتي سفر دی ژوند د ژمي مازدیګر دی. مختصر شانتي سفر دی ژوند د ژمي مازدیګر دی. دا څه ښکاري او څه وینم عجیبه غوندې منظر دی. او په وړو وړو خبرو بیا زما نه مرور دی. او ما نه مه پوښتئ زما حال زما زړه پر هر دی. غزل عرض کوم چې شاکر صاحب چې لمبې بلیږي په دنیا جنگ دی د نفرتونو او انا جنگ دی. او خدای چې دا ځل به سرنګ راوړي د ارمانونو او زما جنگ دی. پیرنګ نه غواړي چې یو شو مونږه ځکه زمونږ په پښتونخوا جنگ دی. او چا ډیر ارزان او چا ډیر ګران خرڅ کړل د ضمیرونو د سودا جنگ دی. او زما ګریوان چې داسې سیر ښکاري ما مدام کړی د وفا جنگ دی. او احساس مونږ پکې د چا ومنو د مقتدی او د مولا جنگ دی.